ها سلامونه. زه چې یم په چاینا ټاون کې یم، سان فرانسیسکو کې. او چاینا ټاون چې دی دلته نو په سان فرانسیسکو کې ساحه د چاینا ټاون ورته وایي. نو په دې کې چې دی ټول چینایان اوسېږي. د چاینا ټاون چکر در کومه راسره اوسئ او چاینا ټاون کې مو ګرځومه، پیاده ګرځو او چاینا ټاون در باندې ګورمه. سمه ده؟ نو چاینا ټاون کې چې دی د چینایانو خواړه دي او طبعا چینایان اوسېږي، د هغې خواړه دي، د هغې کلچر او هر څه د چینایانو دي تقریبا. نو چینایانو کې چې دی بروسلي چې دی ډېر مشهور دی، نو ځای ځای د بروسلي او د دوی انځورونه هم دي او په ټوله کې نو د چینایانو ساحه ده. نو ما خو موټر ودرو. په سان فرانسیسکو کې بیا غټ مشکل د موټر وي او بیا په ځانګړي ډول چاینا ټاون کې چې دی بیروبار ډېر زیات وي د نورو ځایونو پرتله. او دلته چې دی د پارکینګ ډېره غټه مسله وي. ګورئ چې پارکینګ یې ډېرې کمې وي او د هغه غاړې ته ګاډۍ ودروي خلک. موټر یې چې دی د سړکونو په غاړه ودروي او د هغې به هم پیسې ورکوي. نو دا ګورئ دا موټرې ولاړې دي او د دې چې دی دلته دی د پیمنټ سیسټم دی. دا ځای نه دا ځای ګورئ، دلته به راشئ. ما خو کوشش وکړو، ما ته ویل چې ما چې چېرته موټر ودرو هغې ځای کې راته ویل چې دغه دی نن چې دی فري دی، لکه خپل ټیم یې نه پوهېږم، خو لنډه اوږده خو ټرانزیکشن نه کېدو، پیسې نه اخیستلې. مالې دا خو غوړي لا غوړي، زه به ګاډۍ مفته ودروم، چکر به ووهمه، نو پیسې به ورکوې. اکثره بیا داسې کېږي چې ګاډۍ ودرې او سړک پر غاړه او پیسې ورنکې، نو بیا راځي او ګاډۍ روغ ګاډۍ درنه وړي. لانجه دا ده. نو بیا به د ګاډۍ پسې ګرځي، زنګونه منګونه وایي چې ګاډۍ هم راله چېرته وړی دی. بیا به پیسې هم ورکوې او ګاډۍ چې بې تا چېرته یې له ګاډۍ ودرولی یي، لکه تا نه یې ګاډۍ ویوړه او چېرته یې ودرو او څونه ساعت پرې تېرېږي، د هغې نه بېلې پیسې غواړي چې ستا ګاډۍ موږ هلته ودرولې. نو دا چې دی چاینا ټاون دی، دا دوکانونه دي، چینایي خواړه دي او د چاینا ټاون نندارې وکړئ. نو ګلابه پوه نه شوې. خدایه خیر کړي، خدایه خیر کړي. بیا خو ډېره بده خوښه کلې ده. په قلاره په قلاره په قلاره. ښه نو چېرته چې شی به شوي، ځکه خو دا یار چې دی داسې په تیزۍ کې لاړه او دلته چې دی نو شیټونه خرڅېږي، د چینایانو سامانونه خرڅېږي. اورې هلو. نو دا د چینایانو سټور دی او زه چې ته دا چینه خولۍ په سر کړم، واه 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 ځان درته وښیم، واه واه واه. نو هلو ګایز، څنګه یاستئ؟ ښه خو دا خو مکمل چترۍ ده قربانه. نو چترۍ ده، چترۍ مې په سر کړې ده. چینایان به هم اکثره لیدلي که نه، دغه په سره یي، چی ورته وایي، دا چترۍ مې په سره یي. ته ورېږه د چترۍ قیمت څو دی؟ نو د دې چترۍ قیمت چې دی دلته خو یې نه دی لیکلی. How much is this one? $7.99. $7.99? Yeah, the black color $10. And just these two color? Yeah. ښه نو دا وایي چې دې کې دوه رنګونه دي، یو دا رنګ دی یو دا رنګ دی، او دا چې دی په تقریبا اووه.99 روپۍ، یعنې په 8 روپۍ ده. او دلته چې دی د چینایانو هغه کلچرلز دغه دي که نه، هغه د چینایانو کې زه په دې فلسفه تر اوسه نه پوهېږم. چینایانو کې دا دغه ډېر مشهور دی، دا ډریګن نه دی،
تاسو به لیدلي چینایانو هر شي کې ډراګنې دي اوس ډراګن ته پښتو کې څه وایي خدایه خیر کړي دغه خامار که نه خامار به ورته وایي نو دا چې دی دا د نجونو سامان دی او دا تقریبا په $36 دی نو دلته د کور د ډیکو سامانونه هم دي او د چینایانو بازار دی او د چینایانو پکې دوکانونه دي او د چینایانو هغه کلچرل لباسونه دي او دغه قصې دي ښه قربان دا جیولري دوکان دی خو زه ما نه مې زما سوچ زما ګاډي کې دلته غټه لانجه بیا دام ده ګاډی دې چېرته ودرو بیا به نه ورکي هغه دا خوند دی مخابرات چوک سره راته شو شړق هغسې قصه نشته دی او هلته خو معلوم ځایونه یې که نه دلته 15 سرکونه دي ته به بیا کم کم ګورې نو داسې قصه ده اوس چینایي ما ته نه ده یاده چې چا نه مې تپوس کړی وی چې څنګه چل دی بازار څنګه دی دلته په دې کمیونټي کې یا په دې ساحه کې نور خلک شته دی که نه صرف چینایان دي نو دا قصې دي ګلابه او یخني هم شته دی خدای شته ښه دروغ به سره نه وي خبره به سره ډېره صفا کوو چې یخني شته دی او ښه کافي یخني ده بله لانجه دا دلته چې سرک نه وړي هغه لیټ ته به ګورې خو یاره زه د لیټ په قصه کې دونه نه یم اورې خو نه دلته ګاډي ډېر په قرار ځي بازار دی دلته خو یو بل دوکان هم دی خشته غوندې دا هم در باندې ګورم هغه قصې نشته دی نو دلته چې دی سان فرانسیسکو کلي بندونه دي مختلف ډول دا دغه دی اوپنر دی پام هم دی دا چې دی اوپنر دی خشته بوتل چې په کولاوی که نه ډیو مې په دې اغوستی خیر دا خلک خو ډیو نه هلي دا خو تاسو ته پته ده دا خو د ډیو پلارانس کې دی نو دا اوپنري دی او په دې چې دی دا اکثره خلک د نورو ځایونو راځي بیا دا وړي که نه چې د یاداشت په ډول کلیبندونه دي ښایسته ښایسته بیا د یاداشت په ډول دا وړي چې دغه دی دا موږ سان فرانسیسکو ته ویزټ کړی و یا چاینا ټاون ته نو دا کلیبندونه معنی پاري او د سان فرانسیسکو هغه ما چې تاسو ته کوم ګولډن برج درښودلی و هغه چې دی د هغې پار څه باندې هغې داسې د هر ځای یو سمبل وي که نه نو دغه چې دی د سان فرانسیسکو پول چې دی تقریبا د دغه سمبل دی د سان فرانسیسکو سمبل دی نو کوم ځای کې چې سان فرانسیسکو نوم خلک اخلي دغه پول یې ذهن ته راځي یا پول چې وګوري بیا وایي سان فرانسیسکو نو دا ټول چې دی دا سان فرانسیسکو ښار دی داسې ښایسته غوندې دا میګنیټ باندې کلک دي شی وګوره سان فرانسیسکو کې چې کوم بلډینګونه دي او هغه ښه به هر حال نو دلته چې دی دا دوکانونه دي او دا سامانیالات دي ښایسته خشته ښایسته واړه واړه پیالې هم خرڅېږي سان فرانسیسکو نو په دې دوکان کې شیټونه دي خو خبره بیا هم هماغه د چینایانو ده چې د هغې هغه ډراګنې مراګنې دي ښایسته ښایسته ډراګنز دي وګوره او داسې نرم غوندې میوزیک هم لګېدلی دی خو زه نو زما خو پکې داسې خاص شی خوښ نه شو بل په سان فرانسیسکو کې دا هم ډېر مشهور دی دلته یو ټرین ګرځي د سان فرانسیسکو چکر درکوي فکر کوم برقي ټرین دی هغه چې دی خلک پکې کیني بیا د ټول ښار چکر چې دی هغه درکوي او د ټول ښار چکر چې در باندې و بیا به ته ورکې وله ډالره پوه نه شوې ښه زما نه کیمره چېرته تلې ده باد دی خدای شته غوږونه مې یخ شوي دي خو خیر دی یخ دې شي مړه
تاسو له چکر در کومه که نه زه خو ستاسو دغه یم هغه چکر والا خلک چې چېرته لاړ شي کس چې ورسره یې ګایډ څه ورته وایي چې ګایډ کوي که نه چې دا پلانکی ځای دی او دا دستانکی ځای دی او دا ډینګری ځای دی ښه دلته چشمې خرڅېږي کمرې دي او لینزونه دي او ډفرنټ که نه نو کمرې دي مختلف ډوله ښایسته ښایسته موبایلونه دي داسې یو کمره ماته هم پکار ده د ویډیوګانو دپاره خو دا به څنګه کېږي او دونه شوړه ما سره شته دی نه بې ادبي دې معافي ښه نو رښتیا دغه دی دا دغه هم خرڅېږي دا عکسونه که نه د سان فرانسیسکو چې کوم مشهور ځایونه دي دا وګوره دا چې هغه پول دی او پسې راتېر شه هغه د اوبو منځ کې چې جیل دی نو دا یا خشته خشته ځایونه دي او دې دوکان کې هم همغه سیم شیونه دي نو زه بار بار هر دوکان ته نه ورځم ښه بیا به بیا وایي چې هله هندیان و یہاں سے بھی کچھ لینا ہے ما ویل نہیں لینا ہے نو دې ته وایي چاینا ټاون ښه چاینا ټاون کې چې دی دغه وګورئ دا ښایسته په دیوال یې نقاشي کړې ده د چینایانو کلچر ریپرزینټ کوي او د هغې کلچر چې دی دغه شیان پکې شته که نه دا یو عکس دی په دې دغه باندې ښه زه په دې کوڅه نه ځم دا داسې لاندې تلې ده یخني ده یخني او که نه اوس ما سره بیا د ګاډي سوچ شو ګاډي پسې به زه بېرته چېرته ګرځم خو زه هغه ځای مې ثبت کړی دی هغسې خو لږ ډېر هوښیار یم نو دې یار کې چې دی دغه نشته دی ډرایور ما تاسو ته مخکې او دا یاران راوتي ځوانان ګرځي چکرې وایي دا وګوره بروسلا دا دی ښه چینایانو ټاون دی او دا بروسلی دی نو ما چې دی ما هم یو وخت کې کراټې مراټې کولې او بروسلي مې ډېر خوښېدو نو دا چې دی بروسلي لالا دی او بروسلي لالا سره به زه هم دا چل وکړم چې ښه دا خو تې هغه بل شی جوړ شو چې ټرینډ دی بو یو سړی هم نه پرېږدم ښه انیوې نو بروسلي دی زه به بېرته دا خپله قواره تاسو نه پټه کړم چې د نظره نه شم الله تعالی رامانې دا حسن راورولی دی نو خدای شته زه خو داسې لږ ډېر وږی هم یم خو د چینایانو مال خو نشو خوړلی ځکه چې خدای شته دی څه شی چې پخوي اورې څه تاسو خو به ویډیوګانې لیدلې دا بل هم ښایسته پینټینګ دی دا وګوره دا پکې چک کوي که نه دا پینټینګ اورې ډېر ښایسته پینټینګ دی او دا چې دی برقي ګاډی دی دا بره برق باندې بس دی او هغه برق سره کنیکټ دی بره نه په دې ګرځي نو ما ویډیوګانې په یوټیوب کې کتلې وې په پلار مې راته قصه کوله چې دغه دی دغه موټر چې دی دا بسونه چې دی دا برقي دا په 90s کې چې دی په دغه کې په افغانستان کې وو او ګرځېدل به او خلک به یې له یو ځای بل ځای ته انتقالول نو په هغې وخت کې په 90s کې په افغانستان کې وو خو متاسفانه چې بیا قصه لږه ډېره مرداره شوه ورسه مونږ ډېر مونږ بیا ریوز ګیر ولګو د چا خبره مونږ افغانستان آزادوو او لږ ډېر رانه آزاد شو نو دلته یو بل دوکان دی ښایسته او ډېر داسې یونیک غوندې شیان دي پکې زبردست چاینیز سټور دی او د دې د کلچر هغه پیوي میوي د دې خو هم ډېر کلچر ښایسته ډریسونه لري که نه چینایان لکه زمونږ غوندې خو نو ډېر شیان دي دا ونې منې هم دیو کې ډېرې مشهورې دي که نه چون زه داسې تاریخي پس منظرونه ډېر نه یم خبر چې دا ولې دیو کې
فیمس دی او ولې پکې مشهور دي دا شیان نو خدای د کلچر برخه ده هغه ډراګن چې ما تاسو ته وښودو هغه دا نور ډېر او دا دغه دی موږ خو دې ته دغه ویو هغه چټو دی وړ وړ چټوان دي تاسو ته څه وایي چټو لنګرۍ او چټو یو خو دا اوسپنې و هغې ته لنګرۍ وایي او هغه دغه چې د لرګي هغې ته چټو وایي دونه خو زه پوهېږم الله راله علم راکړی دی او دلته یو دغه ناست دی چاچا ښایسته ویلیون غږوي او ویلیون چې دی زما فیورټ دی یو ویلیون یو وینا ویلیون او وینا چې دا زما فیورټ ده خو دا چې دی چاینا دغه دی چاینا میوزیک غږوي دا ویلیون نه دی بل شی دی ویلیون ته مې مایک لږ نږدې کړو مالې چې د ویلیون غږ واورئ اورئ نو زه خو پکې داسې ډېره د چا خبره لرې ساحو ته رالم په چاینا ټاون چې دی ډېر غټ دی داسې وړوکی ځای نه دی چې داسې یو څو کوڅې به ته کراس کړې او وبه یې ګورې نو چاینا ټاون کې پوره ګرځېدل غواړي زه د لایټ ته په تمه یم چې لایټ چې دی سور شي سور نه شین شي همساري او بیا به مخکې سره ځو مخکې به سره دوړې ولو یو بل ته او ډېره ښایسته ویو هم ده خو زما کمره هم ګورې ځان ته څه وایي ښه صرف د هغه ویو نه دی صرف د دغه کمال نه دی د چاینا ټاون کمال نه دی خلک خو روان شو زه ولاړ یم ځه که نه واوړه که نه څه ته ولاړې دلته بل پینټنګ هم دی ښایسته خو زه انیوې زه به تاسو باندې کم پینټنګ ګورم دا خو څه د پینټنګو قصه نه ده صرف نو سیم هماغه شانې دوکان دلته هم دی او په دې کې هم چې دی دغه دي د هماغه سیم شیان دي تقریبا هغه کلي بندې ویلي بندې دي او سان فرانسیسکو هغه لوګو ده په یو حساب کتاب دی ګولډن بریج نو چاینا ټاون کې چې دی د چینایان دي او د چینایانو کلچر دی نو ما خو تاسو ته مخکې ویل که نه خو تاسو مې نه پرېږدئ دې پټي نه وځه چاچا ښایسته ناست دی ارام اورې چغې نه وایي چې راشه راشه واخله او کېده او مه کوه ګوتې مه وهه دا قیسې نشته دی سمپل دوکانداري ده ډېر عادي په لارې ناست دی رالي چې شی دې خوښ شو واله او چې شی دې خوښ نه دی ته ځه په خپله لاره تا ازار ویلی زه ځم په خپله لاره زه ازار ویلی ولا دا چاینا ټاون خو ما نه ډېر اوږد شو خو زه داسې کومه چې دالته یو بل سړک دی په هغې به ورشمه نه پوهېږم چې څه وکړم او داسې د هغې سر نه ګاډي را روان دي او زه ځمه داسې اورې یو خو دې کیمرې په لیفټ او رایټ زه پوه نه شم چې بټنه لیفټ ته ګیمبل کې چې
چې بټنه یو طرف ته وي بل طرف ته منډې وای چې بل طرف ته منډې وي بل طرف ته منډې وای نو ما یا الله ماله غټ صبر راکې نو تقریبا دا چې دي د چاینا ټاون هغه اخرنۍ ساحې دي او چېرته چې په کوڅو کې په هوا کې دا شی لیدو پیښه چې چاینا ټاون دی داسې لنډه نښه پته به سره ورکړو یو بل له چې سره ورک نه شو نو د وطن یاد دې په خیر وي وطن کې به بیا په دغه کې دا قصې ډېرې وې که نه زمونږ چې به ازادي لمانځله او دا ښار به هم په دې بیرغونو او په دې ګلانو په دې ټولو قصو به هم سم داسې پوښلی و خو خوند به یې هم کوو خدای شته دی ډېر خوند به یې کوو زما یادېږي هلکان به تقریبا ټوله شپه به لګي ټوله شپه ملګري و دوستانو یو حساب کتاب جوړ و اورې ښه نو زه چې دی داسې تاویږم په هغې لار باید تاو شم او دلته څه روباټس دي داسې دغې سازي کړي دي داسې کرکټرې غوندې دي نه پوهېږم چې دا ریل روباټس دي که دا څه حساب دی خو زه داسې هیروی مې مه دا تاسو به هغه دغه فلم کتلی دا د هغې کرکټر دی ډېر ښایسته د فلم نوم رانه هېر شو یاره ښه ویې ګورئ بمبل بي وګورئ دا د بمبل بي مین کرکټر دی ډېر ښایسته دی بمبل بي چې وګورئ نو دا تقریبا د بمبل بي چې دی هغه کرکټر دی اورئ بمبل بي دی دلته ټرانسفارمر فلم کوم کتلی وي په هغې کې هم دغه دی کرکټر شته دا ټرانسفارمر فلم هغه کرکټر دی نه پوهېږم دغې د داخل څنګه ورځي او زه چې دی تقریبا ناوخته کېږم بېرته به تګ غواړي سکرمنټو ته نو دغه کرکټرې خو زما هم خوښې شوې ما چې ورنوتی وې او سم صحیح مې د نږدې نه لیدلې وې چې دې کې څه قصه ده دا څه کوي خبرې مبرې کوي لتې متې شوالی که ناستې ودرولې دي نو خلک ډېر راځي سیاحت له چکر له د داخل د امریکا خلک خو راځي بیا په ټوله کې چې دی دغه موسم ډېر ښه دی کلیفورنیا موسم ښه دی کلیفورنیا چې دی څلور دغه لري څلور موسمه لري او په نور امریکا کې داسې نه دی تقریبا ځینې دغه چې دي سټیټونه یا په اصطلاح ولایتونه هغه ډېر یخ دي او ځینې سټیټونه چې دي هغه ډېر ګرم دي کلیفورنیا چې دی بیا دغه لري دغه په شانې مثلا د ننګرهار په شانې څلور موسمه لري یخني ګرمي بهاري خزاني منی او څه ورته وایي دې چړۍ خو زه ستړی کړم خدای شته دی نو دا قیسې نو د خلک د نورو سټیټونو چې دی دې دپاره هم راځي چې دې ځای هوا ښه ده او په دې سره چې د داخل د امریکا خلک راځي کلیفورنیا ته بیا د نورو ملکونو خلک هم راځي ځکه ځینې هیوادونه داسې دي چې یا د هیوادونو دغه دی لکه جرمني کې چې دی ځینې ساحو کې بیخي لمر په سترګو نه لیدل کېږي نو د جرمني او د په ټوله کې دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راځي او هلته چکرې وایي نو پلانینګ کوي نو زمونږ هغه
قصه چې وه د وطن هغه ښه وه هلته موسمونه ټول وو موږ سره موسمونه ښایسته وو وطن جوړ وو یو خیر دوړې موړې به وې کابل کې کابل کې به مازدیګر کې ډېره بده دوړه وه ورو ورو پخ کېدو دې نه پس دی خدای را جوړ کړي او جوړ شوی خو نو سان فرانسیسکو کې رښتیا دا هم غټه لانجه ده داسې چړیانې دي بدې بدې ګاډی چې پکې روانې ساز غریب قصېږي او لانجه خو دا چې د چړۍ په سر درته سټاپ ساین چې دلته ودرېږه وګوره چې بډ ګاډی نشته بیا ځه چړۍ په سر خو چې ګاډی ودرې نو تاسو ته خو پته ده ټول ډریوران یاست هسې خبره مې کوله مطلب مې دا نه و چې ته اوس ځان سره خجالت ده شي چې ورا زه خو ډریور نه یم یې صرف ګاډي ته کښېنه ته به یې ګوره خو زه د دې نه وروسته به زه خپل ګاډی ګورم او بیا به کور ته حرکت کوم او تاسو خو د چاینا ټاون نندارې وکړې لږې ډېرې به هم کړي لږه ډېره به درباندې نور هم د چاینا ټاون ننداره وکړم دا څه خبره کې داسې اوړم په دې طرف او واوړه که نه څه ته ولاړې لاړو نه مه هېرېږه نو دا موږ سره د چاینا ټاون نندارې وې دلته هم یو سټور دی ښایسته په دې ځمکې څه دغه تاویږي نیو ایشیا ګفټ سنټرل 2 دی دا دا د نیو ایشین ګفټس چې شی دي نو خو زه دا کارټونان ټول په قار دی څوک لاسونه خوځوي څوک سر خوځوي خو زه خوځوي دی دیو به دا یادي اورې دا شیان خلک اکثره دلته اخلي بیا یې میز د پاسه ډیکو دپاره ږدي که نه زمونږ کلچر کې لږ کم دی او که کم نه دې ته څوک وزګارېږي نه بل زمونږ کلچر کې چې دی داسې میز او دغه دا شیان ډېر نشته لکه فکر وکړئ لکه موږ دغه کلچر هم بیا په اخره کې کم شوی و موږ کې موږ به اکثره دا لوښي که تاسو فکر کړی کوټو کې به مو دغه درۍ غوندې وه چې به ورته ویلی دري دا تخته په هغې به لوښي پراته وو نو دا چې دی بروسلي صاحب دی او بروسلي صاحب چې دی زه به دې بروسلي صاحب سره ودرېږم ما هم کراټې کړي ګوره زه کراټو کې تکړه وم یو وخت کې خو بیا دغه وشو بیا زه دغه ته ولیدم ښه anyway زه به اکثره دغه ملګري دا ګپ لګوي که نه چې تا اوله کې ډېر ښه و تکړه و بیا دا ګرم تنور ته ولیدو او ګرم تنور ته چې ولیدو بیا یې دغه بیا بیچاره لږ خراب شو نو زه خو داسې خراب نه یم ګرم تنور ته ولیدلی وم ښه دلته خو څه هغه دا ښه هغه ما چې ته ګاډی ښودو هغه دی روان دی او خلک پکې ناست دي نو زه داسې کومه چې دغه پیدا کومه تاسو ته دا ګاډی خو بیخي په ما سترګه ونه سوځوله او رانه تېر شو که اوس یې والی وی خو زه هلکه ستا پردي سپي سره څه کار دی خو پرېږده وکړه ښه بس وایي د ګاډي د څو د ګاډي که د سپي د څه نوم دی هغې ورته ویل چارلي نو تقریبا زه ویډیو چې دی 10 منټه پوره کېږي او دلته ماښامی شو او ماښامی دی او زړه مې نری دی نو ماښامی چې شي بیا امریکا کې بل شی دا دی چې دغه دی د
د شپې ډېر خلک نه ګرځي لکه د وطن غوندې نه دی یا میبي د نور ایشین کنټریز چې دی خو ما نه دي کتلي او نه ډېر ګرځېدلی ما خو په امریکا کې چې شپه شي دغه دی ویکینډ نایټس چې دي د رخصتۍ شپې د شنبې شپه او یکشنبې شپه بیا خلک لږ د چا خبره فن کوي ګرځي چکرې مکرې وایي ملګرو سره ګوري نور نارمل شپې چې دی ډېرې داسې د چا خبره ډېرې رنګینې نه وي لکه ډېر نارملي خلک چې شپه شي داسې اوه اتهونه خبره واوړي هر څه بازارونه دوکانونه هر څه بند دي خاموشه خاموشي خلک کورونو کې او د دې مین د وجه چې دغه دا ده چې خلک سار کار لځي او ټول خلک کار لري نو که ته چېرته سار وختي کار لځې نو ته مجبور یې چې ویده شې وختي او که کار نه لري بیا کولی شې وګرځې ملګرو سره ګپ شپ چکر ووهې نو دغه هر څه دیو بیا جمع کړي ویکینډ نایټ ته شنبې یکشنبې شپې ته بیا چکر یې وایي ملګرو سره او ګپ شپ یې لګوي او ناوخته پورې مې ویښ وي خو په نورمال ورځو کې چې دی په امریکا کې میبي نور سټیټونو کې زه نه یم ډېر پاتې شوی خو دلته په کالیفورنیا کې بیا خلک چې دی دغه کوي نارمل چې دی وختي وده کېږي لکه ته به داسې فکر ونه کړې چې دا امریکا ده خلکو تصور کې راځي که نه چې ګوندې امریکا شو نو د شپې به جلبل وي او ښارونه به ټول خلاص وي او چکرې وی نه دا قصې ډېرې کمې دي نشته دی د شپې چې دی خاموشه خاموشي لایټس آف وي خلک ویده وي او سار کارونه لځي نه شوی پرې فکر کوم نو داسې قصه ده او زم چې دی بس خدای پاماني به سره کوو زه به نور خپل ګاډی ګورم او ګاډی چې دی داسې هوایي زه نشم پیدا کولی زه به خپل موبایل رالم د هغې ادرس مې اچولی چېرته چې مې ودرولی دی د هغې ادرس به ګورم او بیا موبایل کې نقشه اچوم او پیدا به ورته خوږېږم نو هغه دغه پروفیشنلي غوندې که نه داسې مسلکي نه غوندې نو خپل کور بله ورکړئ اجازت تر بل ویلاګه پورې ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تر بیا ښې چارې د خدای په امان